زمونږ د عقایدو کتابونه لیکي چې په کائناتو کې یعنی په مخلوق کې د ټولو نه اولنۍ درجه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ده او دویمه درجه د جناب حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک ده او ورپسې دریمه درجه د جناب حضرت موسی علیه السلام مبارک ده. جناب حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک دا بیان فرمایلو خپل پلار ته وی چې تاسو کم شیان جوړوئ او هغې ته الهه یئ نو زه ګورې ستا او ستا قوم دا په ښکاره ګمراهۍ کې وینم او خدای پاک جل شانه او فرمایل چې مونږ جناب حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک ته د اسمانونو او د ځمکې عجایبات ښودلیو او د پاره د دې چې د یقین کوونکو نشي نو جناب حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک دا خبرې د قوم سره کولې په دې کې تیره شوه تیره فلما جن علیه اللیل وای هر کله چې په دوی باندې شپه تیره شوه رأى کوکبه نو جناب حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک بر اسمان کې یو ستوری ولیدلو علماء کرام فرمایي کم ستوری څوک وایي مشتری او څوک زحل او څوک څه نومونه اخلي به هر حال یو ستوری ولیدلو نو بیا وفرمیل قال هذا ربی وی فرمیل هذا ربی دا هذا ربی دا ګوره د استفهام معنا ده یعنی دا زما رب ده ګوره داسې نه ګوره چې ستوري ته یې رب ووې نه هذا ربی آیا دا رب ده چې ستوری ولیدلو داسې نه وي چې ګوره دا یقیني رب ده نه هذا ربی وی آیا دا رب ده فلما افلا هر کله چې هغه ستوری غایب شو کله اسمان کې ستوری راوخیږي بیا غایب کیږي که نه قال لا احب الآفلین جناب حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک بیا او فرمایل لا احب الآفلین زه نه خوښوم هغه چې هغه ډوبېدونکی ده زما رب جل شانه داسې ذات ته چې هغه هېڅکله ګورې غایب کیږي نه هغه نه غایب کیږي زما رب جل شانه موجود ده رونو الله جل شانه موجود ده استواء علی العرش فرمایلی ده استواء علی العرش کما یلیق بشانه څنګه چې د خدای پاک جل شانه مبارک ذات سره مناسب ده خو لیکن د خدای پاک جل شانه علم ګوره هر ځای ته رسی خدای پاک جل شانه مونږ وایو که نه خدای پاک جل شانه حاضر او ناظر ده خدای پاک جل شانه دا هر څه ویني او په دې هر څه باندې خبردار ده او هر څه په دې کې ذره برابر د خدای پاک جل شانه د مبارک ذات د علم نه ګورې بهر نه دي نو دا وفرمیل قال لا احب الآفلین وی زه ګورې نه خوښوم هغه چې هغه په خپل ځای باندې نه ودري ولې هغې ته ګورې زه رب نه یم او دا ګورې دا قوم پویولو ښه مشرکانو قوم ته دا خبرې کولې که نه وی ګوره کم سیز چې غایب کیږي نو هغه رب نشي کیدی او په کم سیز باندې چې زوال راځي نو هغه ګوره رب نشي کیدی هغه الہ نشي کیدلی الہ
هغه ذات ته چې هغه همیشه لپاره قایم ده. الحی القیوم همیشه ژوندی ده او همیشه قایم ده. رونو ګورې داسې زمانه وه چې زو تو نه و او خدای پاک جل شانه موجود و او اوس زو تو یو خدای پاک جل شانه موجود ده او داسې زمانه به راشي چې زو تو به نه او خدای پاک جل شانه به موجود وي. نو بیا چې دې نه پس سپوږمۍ ولیده، شپې کې سپوږمۍ رخیږي که نه؟ نو بیا وفرمیل او هغه داسې چمکتا هوا وه، رڼا یې کوله. نو هذا اکبر، دا رب ده، آیا زه دې ته رب وایم؟ فلما افلا، هر کله چې هغه غایبه شوه، قال لئن لم یهدنی، جناب حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک او فرمایل وی کو ما ته زما رب جل شانه لاره او نښودله، هدایت او نکو، لاکونن من القوم الضالین، نو ګوره زه به هم د دغې هغې خلکو نه شم چې هغوی ګمراه دي. جناب حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک نه ګوره ستوري ته رب ویلی دي، نه ستوری رب منلی ده، او دا خبرې د قوم سره کولې. په دې کې فلما رأى الشمس بازغة، دې کې انور راوخت، انور چې هغه داسې ډېر روښانه و. نو قال هذا ربي، وی دا زما رب ده، هذا اکبر، چې دا لوی ده. ځکه ګوره انور د سپوږمۍ نه غټ ده، په رڼا کې غټ ده که نه؟ رڼا نور چې راوخي ټوله دنیا روښانه وي، ټوله دنیا کې رڼا وي، او سپوږمۍ کې خدای پاک جل شانه د یو وس مطابق رڼا ایښې ده، خو د انور نه خو یې کمه ده که نه؟ فلما افلت، هر کله چې هغه انور هم ډوب شو، نو جناب حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک او فرمایل یا قوم انی بریء مما تشرکون، ای قوم زما زه ګورې بیزاره یم د هغه څه نه چې تاسو د الله پاک جل شانه سره شریکان جوړوئ. زه ګورې د هغې نه بیزاره یم، زه هغه نه منم. او بیا دعا وفرمایله انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، بېشکه زه متوجه یم، ما توجه کړې ده په خپل مخ سره هغه ذات مبارک ته چې هغه اسمانونه پیدا، فطر السماوات چې هغه پیدایش ته اسمانونو کړی ده، والارض او د ځمکې کړی ده بغیر د نمونې نه. ګورئ خدای پاک جل شانه چې اسمانونه جوړول او خدای پاک جل شانه چې ځمکه جوړوله، نو څه سیمپل یې ګورئ د چا نه ده غوښتی. ښه سیمپل مخکې نه و موجودو، یا مخکې څه نمونه نه وه موجوده چې هغې غوندې ځمکه شي، نه، بلکې بدیع السماوات، خدای پاک جل شانه بغیر نمونې اسمانونه جوړ کړي دي، بغیر نمونې ځمکه جوړه کړې ده، مخکې د دې په شان څه نه و. او حنیفه، جناب حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک او فرمایل زه ګورې حنیف یم، یعنی مایل یم د هغې ادیان باطلونه دین حق طرف ته، د هغې کسانو نه یم چې هغوی ګورې شرک کوي. لہذا جناب حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک خپل عقیده رسته بیان کا، وی فرمایل وما انا من المشرکین، زه ګورې د مشرکانو نه یم. نو جناب حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک د قوم ته دا دعوت او چلولو چې ګوره الہ هغه ذات کیدلی شي چې هغه باندې پناه نه راځي، الہ هغه ذات کیدلی شي چې هغه غایبیږي نه، الہ هغه ذات کیږي چې هغه همیشه قایم وي. او دا تاسو چې څه ته وایئ نو دا خو کله ډوب شي او کله راوخیږي، کله انور راوخیږي او کله ډوب شي، کله سپوږمۍ راوخیږي او کله ډوبه شي، کله ستوري راوخیږي او کله ډوب شي. لہذا وی ګوره ما هغې ذات ته خپل مخ کړی ده
چې هغه اسمانونه پیدا کړي دي، هغه ځمکه پیدا کړې ده، او حنیفه زه ګورې حنیف یم. معنا څه؟ د ادیانو باطلو نه مائل یم دین حق طرف ته. وما انا من المشرکین، او زه ګورې مشرکانو نام نه یم. دا تاسو چې کومې د شرک عقیدې لرئ، جناب حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک او فرمایل چې ګوره زه د دغې عقیدو والا نه یم. نو لوی موحد جناب حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک او د قوم ته د توحید عقیده بیان کړې ده. الله پاک جل شانه د هغې بیان کړی ده.